الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، هیوادوال چې د ادرس في السعودیه یعنی وزارت تعلیم سکالرشپ کې جامعه الاسلامیه بالمدینه المنوره پوهنتون انتخاب کړی او بیا د هغوی لپاره یو ایمیل هغوی ته شو چې تاسې د منحتي پروګرام یعنی د جامعه اسلامیه چې خپل ویب سایټ دغه کې تحدیث یعنی ثبت نام تقدیم وکړي. نو هغه چا چې تقدیمونه کړي دي هغه لپاره یو ایمیل وسره غلی چې په ایمیل کې ذکر شوی چې تاسې مستوى لغت العربي امتحان دی او تاسې مستوى معلومیږي چې څومره عربي تاسو ته یاد را دغه برنامه لپاره تاسو ته ایمیل راغلی وي او ایمیل کې به تاسو خپل لینک درکړی وي، خپل یوزر نیم پاسورډ هر څه به تاسو درکړي وي. دغه لپاره چې تاسو څنګه کولی شئ دغه امتحان برنامه ته داخل شئ. د امتحان برنامه داخلو لپاره دوی تاسو خپل یو ایمیل درکړی دی، هغه ایمیل یو لینک تاسو ته درکړی دی، په هغه لینک به تاسو مستقیما کلیک وکړئ. کله چې مستقیما تاسو په لینک باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به دغه صفحه کولاو شي. موږ الریډي یو اکاونټ کولاو کړی دی نو په دې خاطر باندې یوزر نیم پاسورډ نه غواړي. کله چې تاسو نه یوزر نیم پاسورډ غوښتو نو تاسو په خپل یوزر نیم کې هغه ایمیل ذکر کوي چې په کوم ایمیل باندې تاسو په ادرس في السعودیه سیستم کې اپلای کړی و او بیا له هغه ایمیل د تاسو ته د منحتي پروګرام لارې د تقدیم یعنی تحدیث غوښتنه شوی و هغه ولیکئ او بل کوم چې کلمه المرور دی او یعنی پاسورډ دی په هغه کې به تاسو څه لیکئ کوم چې تاسو په منحتي پروګرام کې یعنی په جامعه اسلامي پروګرام کې هغه ريجستریشن نمبر وو تاسو خپل تحديث کړو هغه ريجستریشن نمبر به تاسو راخلی او سبا کوي ورکوي. کله چې تاسو تسجیل دخول باندې کلیک وکړئ تاسو په دغه صفحه کولاو شي. دغه لپاره د ريجستریشن نمبر او د منحتي پروګرام تاسو څنګه کولی شئ چې خپل رقم الطلب راواخلئ. نو په همدې اساس دغه ځینه تاسو کولی شئ چې خپل رقم الطلب راواخلئ. راځو خپل د امتحان ورقه ته راځو. په دغه ساحه کې کوم چې دا برنامه د اسمت الله صافي په نوم باندې ده نو تاسو به په دغه ساحه خلاص ته په دویم آپشن باندې به تاسو سو کې کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړئ تاسو ته به همدغه وینډو کولاو شي. په دې وینډو کې تاسو ته د ایگزام هغه لینک تاسو ته درکړی مستقیما په تاسو په همدغه لینک باندې کلیک وکړئ. کله چې په لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به همدغه صفحه کې کولاو شي. فعل حل لپاره تاسو ته همدغه لیکلي چې تاسو انتظار وکړئ تر هغه چې امتحان شروع شي. د امتحان د شروع کېدو مخکې تاسو ته یادوري کوم چې دا سوالونه به سل وي، چار جواب دي او 15 اتیا دقیقې وخت وي او د مکې مکرمه په وخت باندې یعنی په 11 بجې به د امتحان شروع کیږي ان شاء الله. که نور څه نوي تغیرات راتل ان شاء الله موږ تاسو ته په وخت باندې د سوشل میډیا لاره حال احوال